ژوند شریعت غواړو په دنیا 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 رسول الله. د ملي اسلامي اردو ځانګړي خپرونې درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې تاسو سره یو ځل بیا د دې ځانګړې خپرونې کوربه یم. د دې اونۍ خپرونه مو د ملي دفاع وزارت د حمایې او امنیت لوا ته ځانګړې کړې ده. موږ به په دې خپرونه کې د یادې لوا فعالیتونه او همدارنګه د هغوی د ښوونې او روزنې برخه کې د مجاهدینو تعلیمات شریک کړو. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځي او د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره اوسئ. دا خاوره ثقافت دستور پسرو وینو ساتو چمتو یو چمتو دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو چمتو یو چمتو یو چمتو دا خاوره ثقافت دستور پسرو وینو ساتو چمتو یو چمتو دفاع له ارزښتونو. درنو لیدونکو، د ملي دفاع وزارت د حمایې او امنیت لوا د یاد وزارت په قرارګاه کې او همداراز د ګرین زون په شاوخوا کې د امنیت ساتلو او تامیناتي برخه کې د فعالیتونو ترڅنګ په نورو بیلابیلو برخو کې د ملي اسلامي اردو منصوبینو ته خدمت ترسره کوي. د حمایې او امنیت لوا شپږ فعال کنډکونه لري چې په بیلابیلو برخو کې لکه د ارګ او ملي دفاع وزارت تشریفاتو کنډک، د تامیناتو کنډک، امنیتي کنډکونه او نور کنډکونه دي. نور جزئیات د یادې لوا له مرستیال الحاج مولوي جمال الدین حقجو څخه اورو. لوای حمایه لوای تامیناتی و اکمالاتی استردرسیز وزارت دفاع ملی می باشد که دارای تشکیل وسیع می باشد که از جمله 7 کندک دارد و 4 توله مستقل می باشد که از جمله کندک های لوای حمایه به نام کندک الف که آن در داخل قرارگاه لوا حمایه مستقر می باشند که آنها امنیت قراولهای خود وزارت را به عهده دارند و دوم به نام کندک تامینات است در داخل مقر وزارت دفاع ملی که آن در بخش اکمالات دیگر توضیحات اگه موظف می باشند که به اساس لزوم دید وزارت دفاع کدام ضرورت هایی که در بخش خود لوا یا در بخش قرارگاه وزارت می باشد آنها اکمال میکنند از قماندانی امام لوجستیک و بالاخره بنا به دستور قماندانی لوای حمایه آن را به جزویتنامه ها توضیح می نمایند. و سوم کندک به نام کندک بیاد می شود که آن موظف بر تامین امنیت ارکی ریاست الوزرا می باشد. و دیگر کندک ما به نام کندک خبیب رضی الله تعالی عنه که آن در موقعیت او طرف پل محمود خان قرار دارند که در جمله تامین امنیت خود آن کندک به عهده از اونها است و یک توله از اونها در گارنیزون بالایسار است که قراوله های بالایسار اونها موظف هستند در اونجا وظیفه اجرا میکنند. و دیگر تامین امنیت ششترک در مجموعه تمام قراوله هایی که ششترک مربوط وزارت دفاع می باشد بر عهده از اونها می باشد و همچنین شفاخانه نمبر 2 هم در مربوط از اونها است که اونها تامین امنیت این ساحه را به عهده دارند. دیگر کندکی به نام کندک عمری است که تمام قراوله های 420 اطراف 420 اونها تامین امنیت میکنند. دیگر در قراوله ها دیگر موظف تلاشی و حفاظت 420 می باشند. و همچنین بعضی از ریاست های برانی مثلا ریاست مسلخ، ریاست مالی و بودجه، بعضی از ریاست های برانی هم است که تامین امنیتشان به عهده کندک عمری می باشد. باقی کندک تشریفات است که آن مقر بودباشی از او داخل ارک ریاست الوزرا می باشد. قرارگاه از اونها هم به خاطر از اینکه یگان مهمان های خارجی می آیند یا اینکه یگان مراسم می شود آنها دیگر یک تنظیم میزبانی آن میمونا را میکنند و دیگر مراسمی که در وزارت دفاع ملی یا ارک ریاست الوزرا می شود. باقی کندک باندو است
که آن کندک موزیک است. در وقتی که میهمانان خارجی میآیند دیگر بعضی از آلاتهای مشروع البته که آنها برشان سپرده شده اگر ضرورت باشه با اون را اجرا میکنند. باقی طولهایی که ما در داخل است یک طوله نظم داخلی است که آن نظم و دیسیپلین داخل وزارت را به عهده دارند که آنها برابر بکنند. کسانی که آنها بیون فرم نظامی باشند یا کسانی که آنها در ساحه سبز در وقت رسمیات به موجب حرکت داشته باشند آنها را کنترل میکنند. باقی یک طوله اوناسیا داریم که قبلا هم گفتم یک برخی از اونها در 420 هستند موظف و برخی از اونها در 6 درک هم موظف تلاشی هستند که طبقه اوناسیا زنها اگر که ارور مرور میکنن اونها تلاشی میگیرن و باقی قرارگاه اونها هم بیرون از وزارت دفاع ملی است. باقی یک طوله قرارگاه است داخل، طوله قرارگاه لوا است که به خاطر نظم و برابر کردن خود قرارگاه لوا آن موظف میباشند داخل قرارگاه لوا. در ارتباط تعلیم و تربیه الحمدلله در داخل وزارت دفاع ملی معسکر جریان داره. چند مرحله آنها فارغ دادن و فعلا هم 150 تن از مجاهدین در اینجا مصروف و سرگرم تعلیم و تربیه هستند و ان شاء الله به آینده های نزدیک آنها فارغ میشوند. پرسنلی که بعد از سقوط جمهوریت و در اوایل فتوحات آنها مراجعه کردن به لوای حمایه داخل وزارت دفاع آمدن، نه تنها در لوای حمایه بلکه در کل وزارت. آنها که مراجعه کردن حاضر شدن تمام از آنها ایفای وظیفه میکنن که آمدن بغیر از یک تعدادی که آنها با اساس سن بالا یا معیار خدمت وظیفه‌ای که آنها خدمت وظیفه‌شون پرشته و تقاعد کردن، بغیر از آنها یک کسانی که آنها به خارج نرفتن داخل کشور هستند تماما آنها در داخل لوای حمایت داخل وزارت در هر جایی که آنها موظف بودند صرف به اندک تغییراتی در بساط وزارت آنها ایفای وظیفه میکنن، هیچ مشکل نیست. در ارتباط ورکشاپ های لوای حمایه به خاطر معلوم که ورکشاپ 3 مراحل داره. یکی مراحل جاری است، ترمیمات جاری، یکی ترمیمات وسطی است، یکی ترمیمات اساسی. در ارتباط ترمیمات جاری و وسطی تقریبا به تعداد 300 تانگی هاموی که در داخل لوای حمایه می باشند آنها چون که در وقت سقوط به اثر که بسیار معطل ماندن و دیگر اکثر هم تخریب شده بود در آن وقت اینها مکملا تکمیل شدن، یعنی ترمیم شدن و در هر جزویتامی که مثلا مربوط هر جزویتام از کندکایی که قبلا یادآور شدیم برای کندکا سپرده شده و آنها از اینها استفاده میکنن و جمله 300 تانک حامی در اینجا ترمیم گردیده شده، البته ترمیمات وسطی و جاری و همچنان با تعداد 1200 رنجر ترمیمات جاری وسطی در اینجا صورت گرفته و ترمیم شده و همچنان با تعداد 30 دانه انترنشنال و دیگر تعدادی از کرینگ و کارگو و وسایلی که در اینجا نیاز بود آنها ترمیم شده. در ارتباط صحیه وزارت دفاع ملی الحمدلله کلینیک ما فعال است. دکترای مجرب، دکترای ورزیده و دکترایی که البته قبلا هم در اینجا ایفای وظیفه میکردن آنها سر وظیفه هستند، دیگر 24 ساعت در خدمت مجاهدین می باشند و همچنان در ارتباط سرسبزی باقی تمام چمنها و پارک ها جایی که تفریحی که در داخل وزارت دفاع ملی است آن به شکل اسکندر جور شده و درخت هایی که در اینجا موجود بود البته چیزی قابل استفاده نبود آنها از سر را برداشته شده و دیگر کدام اما تنظیمی که مطابق محیط زیست برابر بود اون از طریق لوای حمایت برابر کرده شده. لله الحمد هیچ مشکلی در این راسته نمی باشد. موقف د امارت د سیلهر بڑاو بلند چې زړونه سیل زړو سره پیوس پلی پیوند حاکم ملي وحدت د تمدن پیل دی د ژوند لوای حمایه و امنیت. نو دا حمایه د وزارت کوي او امنیت په بخش کې هم دی خدمت کوي. نو دلته موږ ته د تیرې ادارې سره پاتې سړکونه چې کوم په وزارت داخل کې چې دا زموږ مربوط ساحه ده د ګرین زون ساحه یې بولي په دې کې چې کوم سړکونه و د اکثره وران وو مات سړکان وو نو موږ په خپل وس و توان سره ټول سړکونه په ښه معیاري ډول سره ورغول جوړ مې کړل اساسي مې جوړ کړه لکه دلته په داخل کې د وزارت کې د قصر مخ ته سړکان دي
او دغسې د قصر شاوخوا د اطرافو سړکونه دي دا مې ټول الحمدلله په ښه معیاري ډول سره ورغول. نور د قصر سره د باندې چې زموږ مربوط ساحه ده د ګرین زون په دې کې د اریانا چوک سیمه ده چې هغه د اریانا چرایي څخه بیا د چرایي زمبکو پورې دا چې مخکې به تاسې هم لیدلی وه په دې کې به 2 موټران ډېر په تکلیف تلو. یو خو دا وجه وه چې هغه مخکې ادارې خښتې ډېرې ایښولې لارې ډېره تنګه کړې وه 2 موټران ډېر په تکلیف باندې پر دا لار تېرېده نو هغه اوس الحمدلله 2 طرفه دی هغه سړک تاسې لیدلی دی او د اریانا چرایي څخه بیا د صحت عامې چرایي پورې دا لار هم ډېره تنګه وه یعنې کوم قرول ته چې به یو موټر ودرېدی تېرېدی به بل موټر به چې دې خوا څخه ورتلي هغه به خامخا انتظار کوئ. اوس الحمدلله ټول که 2 طرفه نه دي پراخ دي سړکان ډېر پراخ سوي دي د اریانا چرایي څخه بیا د صحت عامې پورې او د اریانا چرایي څخه د چرایي زمبکو پورې دا سړک 2 طرفه دی. نو مخکې دغه د اریانا چوک په خپله داسې وي چې په مابینځ کې خښتې پرتې وې دا هېڅ نه کېدی چې دا اوس چرایي ده که نه ده نو هغه خښتې دا ځای صحیح سوی اوس چرایي هغه خپل نقشه معلومه سوله چې دا چرایي ده په راتلونکي کې چې اوس لږ موسم سره ګرم سي پسرلي موسم سي د سرسبزي پر برابر باندې هم دا هلته موږ ترتیب ورته لرو انشاءالله ګلان و درختې به ایږدو او په داخل په وزارت کې موږ د سرسبزي په بخش کې هم کومې ونې چې یو مخ وچې سوي ولې هغه مې ایستلي دي نو په پلان کې لرو چې موسم برابر سي نوي نیالګي ایږدو او د ګلانو د چمنیانو پر هر برابر باندې چې څنګه ښکلا راځي موږ کوښښ کوو د سرسبزۍ په بخش کې او په داخل د وزارت کې نو کوم تعمیرونه چې د رنګ د خوا یې کار غوښتی هغه ترمیم مې کړی دی رنګونه مې ورکړي دي او په آینده کې پلان لرو چې نوي نوي ځایونه هم جوړ کړو نو خپل در وسه پورې کوښښ کوو چې موږ ته کوم مسؤلیت راسپاره سوی دی په کومه ساحه کې نو در خپله وسه پورې انشاءالله موږ مکلف یو او خدمت به هم کوو. درنو هیوادوالو د حمایه او امنیت لوا یو مجهزه د منتظرې قطه لري چې د کابل ولایت په مرکز او اطرافي سیمو کې خپلو هیوادوالو د امنیت په برخه کې فعالیت کوي او په هر ډول شرایطو کې پوره چمتووالی لري. جزئیات د یادې قطعې له یو تن مسؤل څخه اورو. دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو چمتو یو چمتو چمتو یو چمتو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شفیع الله ادریس د حمایه او امنیت لوا د الف کنډک د منتظرې قطعې قومندان په حیث باندې د خپله دنده ترسره کوم او موږ دلته په ملي دفاع وزارت کې د حمایه او امنیت لوا د الف کنډک قومنداني مربوط قطعې منتظره لرو چې 24 ساعته دی دلته آماده ده او د ولس په خدمت کې ده که خدای ناکرده په کومه ساحه کې د کابل په مربوطاتو کې څه پیښه رامنځته کېږي د موږ قطعې منتظره 24 ساعته آماده ده انشاءالله تعالی چې په پوره امانتداري سره به خپلې ساحې ته کومه ساحه کې ستونزه وي هغه ته به انشاءالله ځان رسوي. ټول ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله تعالی که څه خبره وي څه ستونزه وي د کابل په مربوطاتو کې په ساحه کې څه ستونزه رامنځته کېږي موږ انشاءالله تعالی قطعې منتظره لرو 24 ساعته آماده او د ولس په خدمت کې ده. زه د افغانستان اسلامي امارات ملي دفاع وزارت د قطعې منتظرې یو تن مجاهد یم. ولس ته مې دا پیغام ده چې تاسو په آرامه خپل ژوند ته ادامه ورکړئ که په شپه وي او که په ورځ وي ستاسو خدمت ته موږ آماده یو. هېڅ دښمن ته به اجازه ورنکړو چې تاسو امنیت اخلال کړي. دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو چمتو یو چمتو چمتو یو چمتو. موقف د امارت دسې له هر پړاو بلند چې زړونه سي له زړو سره پیوست پلی پیوند حاکم مل وحدت د تمدن پیل دی د ژوند. موقف د امارت دسې له هر پړاو بلند چې زړونه سي له زړو سره پیوست پلی پیوند حاکم مل وحدت د تمدن پیل دی د ژوند. عروج د استقلال دی په نړۍ باندې منو چمتو یو چمتو دا خاوره ثقافت دستور پسرو وینو ساتو
چمتو یو چمتو دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو چمتو یو چمتو چمتو یو چمتو یو فصل کتاب نه دی تاریخ ساز لري مفهوم لسترو یې اخیستی حق حقوق دی د مظلوم سر ټیټی دا جهان سو اطلاف شولو محکوم یو فصل کتاب نه دی تاریخ ساز لري مفهوم لسترو یې اخیستی حق حقوق دی د مظلوم. درنو هیوادوالو، د حمایې او امنیت لوا د خپلو اصلي دندو ترڅنګ خپلو ټولو منصبینو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې مسلکي کورسونه لري او په بېلابېلو څانګو کې دغه منصبین په مسلکي ډول روزي ترڅو خپل کارونه په چټکۍ سره اجرا کړي. جزئیات د یادې لوا د ښوونې او روزنې له یو تن مسؤل څخه اورو. د ملي دفاع وزارت د حمایې او امنیت لوا د ښوونې او روزنې مسؤل یم. الحمدلله موږ د تعلیماتو روزنې په بخش کې دلته بېلابېل کورسونه لرو، مسلکي کورسونه، دغه رقم تکتیکي درسونه، نظامي عقیدوي او فکري درسونه لرو. الحمدلله د ملي دفاع وزارت له محترم مشرتابه څخه ډېر منندوی یو په د تعلیماتو په بخش کې له موږ سره پوره همکاره دي او دا چې مجاهدین هم په پوره مورال په لوی کلک عزم باندې د تعلیماتو بخش ته ژمن دي او تعلیماتو ته ادامه ورکوي. په دوهم قدم کې ملت ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ په پوره توان کوشش کوو ترڅو ملت ته یو خپلواکه اردو او پوځ وړاندې کړو. په مسلکي او فکري لحاظ روزلې اردو او د افغانستان اسلامي امارت قدرمن مشرتابه او خصوصا د ملي دفاع وزارت د رهبریت مقام ته ډاډ او اطمینان ورکوو لکه څنګه چې د ازادۍ په ګټلو کې له قربانۍ او ایثار څخه هم دریغ ونه کړ. انشاءالله په خپل ټول توان کوشش کوو ترڅو د نظام د ساتنې په بخش کې هم قربانۍ ته تیار واوسو. محترم لیدونکو، د حمایې او امنیت لوا د خپل منصبینو لپاره فصیحي برخه کې یو مجهز کلینیک لري چې په بېلابېلو څانګو کې د صرفا معاینات ترسره کوي. پوره جزئیات د یادې لوا د کلینیک له امیر څخه اورو. د لوای حمایه او امنیت د صحي مرکز چې کوم بخشونه لري، داخلي عمومي بخش دی، ګوش و ګلون بخش دی، د غاښونو څانګه ده، نرسنګ دی، میډیک بخش دی، امبولانس دی، 4 ساعته نوکریوالي ده او په موږ په دې کلینیک کې چې کوم خدمات اجرا کیږي هغه کوم مریضان چې موږ ته مراجعه کوي تقریبا د 2.5 نه نیولې بیا تر 300 پورې مریضان روزانه موږ ته مراجعه کوي چې د موظف ډاکټر لخوا هغوی ته معاینه کیږي، نسخه ورکول کیږي، درمل په وړیا ډول ورکول کیږي دلته او د نرسنګ خدمات هم چې پیچکاري، پانسومان، د سیروم تطبیق او نور خدمات هغوی هم وړاندې کیږي. د 15 نفرو په شاوخوا کې د نفرو ته د نرسنګ خدمات وړاندې کیږي او تقریبا 10 نفره مریضان چې تخصصي معایناتو ته ضرورت لري هغه د زیرسلام په ذریعه د شهید سردار محمد داود خان روغتون ته معرفي کوو چې هلته پوره درملنه کیږي او د دوا د اکمال په برخه کې باید دومره ووایم چې د لوا د رهبري شخص قماندان صاحب او د قماندانیت سعید رهبري او د شخص قماندان صاحب بهرار صاحب نه ډېره مننه او تشکر کوم چې موږ همیشه سپورت کړي او حمایت کړي یو. موږ ته په وخت و زمان لازم درمل چې موږ ته ضرورت و اکمالوي او نقدي تخصیص هم موږ ته راکړی ده چې کومه دوا چې په د دوی سره نه یا په ډیپو کې موجود نه موږ کولی شو هغه د بازار نه هم خریداري کړو. داسې خاص مشکلات په دې کلینیک کې فعلا نه لرو، شکر الحمدلله. 24 ساعته نوکریوالي ده د ډاکټرانو او زموږ ټول طبي پرسونل چې جمله 23 نفره کېږي د منصبینو په خدمت کې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شاهد الله ده او د ملي دفاع وزارت د لوای حمایه یا د صحت په بخش کې او ډاکټر یم او کوم مریضان چې دلته موږ راځي په تعداد د 200 نفرو باندې یا 2.5 کسان کوم کسان چې دلته راځي موږ هغه خپل د موږ چې مثال دلته کومه کې اولیه ده هغه دوی ته سرته رسوو او چې د موږ د هغه وړ نه وي بیا موږ 400 بستر ته انتقال کوو. دا خاوره ثقافت دستور پسرو وینو ساتو چمتو یو چمتو
دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو چمتو یو چمتو چمتو یو چمتو دا خاوره ثقافت دستور په سرو وینو ساتو چمتو یو چمتو دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو چمتو یو چمتو چمتو یو چمتو غشتلی مجهز دی د پیاوړي سربازان یو لاس کې کمان دی په بل لاس کې قرآن یو یوم د تمرینونه او مشقونه کړي ځوانان غشتلی مجهز دی د پیاوړي سربازان یو لاس کې کمان دی په بل لاس کې قرآن یو یوم د تمرینونه او مشقونه کړي ځوانان ګلاب نرګس ځواني حفاظت لره بخشو چمتو یو چمتو دا خاوره ثقافت قدرمنو لیدونکو د حمایه او امنیت لوا په خپل تشکیل کې او مجهز ورکشاپ او مسلکي انجینران لري چې په مسلکي برخو کې فعالیت ترسره کوي او همداراز د ملي دفاع وزارت منصوبینو ته د ترانسپورتي وسایلو په ترمیم او جوړونه کې په دندو بوخت دي جزئیات یې له یو تن مسؤل څخه اورو جاگلان اسدالله هستم مسئول ورکشاپ قماندانی لوای حمایه قرارگاه وزارت دفاع ملی که در ورکشاپ ما شامل 5 بخش می باشه کپی کشی، رنگوالی، وایرینگ کاری، مستریگری که در سطح جاری کار میکنیم. هم تا از بس موترهای ما چون در قرارگاه وزارت دفاع ملی وسایط بیشتر است، وسایط مقام است، ما تا سطح وسطی هم کار میکنیم. البته بعد وسایط هایی که در سطح از وسطی است یا سطح عمومی است و ما به ورکشاپ های از طریق عملیات حفظ مراقبت راجعش میکنیم به ورکشاپ های مرکزی. یک بخش دیگه ما که موترپول است، بخش موترپول ما فقط انتقال هیئت هاست به قطعات مرکزی قلوردوها و یک دو بخش عملیات مراقبت دو بخش داره، یک بخش ورکشاپ است، یک بخش دیگه است عملیات موترپول. پاسلان مسلکی در حدود 59 نفر است که 5 نفر افسر است، 28 نفر سرباز است، 26 نفر هم بریتمل داریم که آدم 5 شاب توظیف هستند. شما بالفعل میبینید دیگه یعنی وایرینگ کاری داریم، ما کپی کشی داریم، رنگمالی داریم، مستریگری داریم، آهنگری داریم. یعنی بخش ها رو عموما همه روزه ما کار میکنیم. ان شاء الله بخش های ما که از خصوصا همین پرسنل ما تمامش مسلکی است، غیر مسلکی ما نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حیدرشاه آغا دی د ملي دفاع وزارت د لوای حمایې ورکشاپ یو تن مستری یم چې هر روز خراب موټران په ښه ډول سره ترمیموو. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په څښتن تعالی سپارو. پاتې وخت مو نیکمرغه.